طالبانو مشر ملي بیرغ په اړه وروستۍ پریکړه وکړه. دا چې څه ده په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر په اساس لدی وروسته هیڅ طالب چارواکي حق نه لري د افغانستان له درې رنګه ملي بیرغ سره په رسمي او غیر رسمي مجلس کې څرګند شي. د دې امر په اساس ټولو دولتي بنسټونو او بهرنیو سفارتونو کې سپین بیرغ ځړول کیږي. ملا هیبت الله اخوند په یو بل امر کې د افغانستان د ملي تلویزیون د ټولنیزو رسنیو له لوګوګانو څخه هم د ملي بیرغ د رنګونو پاکولو امر کړی. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. تر بیا ښه وخت.